محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دین مخکې یهودیانو ته عیسایانو ته د ایمان معیار او سټینډرډ بیان شو چې تاسو هر قسم دعوی چې کوئ هغه ستاسو خپلې خبرې دي، خو ښکاره او صفا ایمان دا دی چې د الله وحدانیت باندې کلک ایمان لرل. او بیا جناب ابراهیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام، دی ته چې الله څه ورکړي دي هغه ټول منل. او بیا نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم باندې کلک ایمان ده. بد دغه هغه د ایمان معیار ده. اوس کدی که تاسو خپل طبیعت چلوئ نو هغه ایمان الله ته معتبر نه دی. ایمان هغه دی چې الله یې ومني، د الله ته هغه قابل قبول وي. یعنی هر د دینه خبره دا ښکاره شو چې هر نیک عمل چې هغه د شریعت په رنګ برابر وي نو هغه باندې به ثواب امید وي او هغه به ټیکي. هر دا مختلف قسم زنانه ختمونه کوي، دا مختلف قسم اسلامی خبره، نو دا غي پورا چې کم دی علماو نه هغه پاس کول پکار دي چې یاره موږ دا قسم له ختمونه کوو یا دا قسم له نفلی نور څه عبادات وغیرہ کوو، آیا دا ټیک دی؟ چې ټیکی بس آگے جاؤ، او کنه هغه بالفرض هغه شکی صحیح نی، دا هغه څه بنیاد نی، نه هغه بیا صحیح کول پکار دی. نو نن درس کې دا خبره ده چې نن ورته بس اخیری خلاصه بیانې چې اې د دنیا تمام خلکو بس کتاسو داسې ایمان راوړو څنګه چې صحابه کرامو ایمان راوړی دی، د نبی علیہ السلام ملګرو څنګه ایمان راوړی دی. ځکه چې څنګه نبی علیہ السلام د تمامي دنیا د پاره ماډل او نمونه و، نو دغه صداغي مبارک مرګري چې دي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، دا تر قیامت دروازه پورې د تمام خلکو د پاره نمونه ده، د تمام خلکو د پاره. بس دقه سي ایمان څنګه چې ایمان دین دا گویا کې معیار حق دی، معیار دین دی. د دې آیات کې د اکثر مفسرین بس رائے دادا چې دی کې الله فرمایي چې دی ایمان وروړو پشان داغه خلکو چې تاسو ایمان وروړل. نو تاسو نه د دینه مراد وی صحابه کرام دي چې دا د نرتونکو ځکه د فرشتو منل، د رسولان علیهم السلام عظمت منل، نو پدې کې فرشته څوک څه حیثیت سره مني، څوک اعوذ بالله وی دا الله لونه دی، څوک چې کم دی بالکل اډو بیخي منی نه، څوک څه طریقې سره، څوک په انبیاءو کې چې کم دی چاته ډېر کمزور نظر کوي، چاته ډېر دومره اوچت نظر کوي چې وی دا د خدای زوی دی وغیرہ. نو الله فرمایي چې بس معیار حق چې کم دی د افراط او د تفریط نه ځان بچ کولو دپاره هغه د صحابه کرامو پیروي اختیار کړي. او ځکه نبی علیہ السلام فرمایي الصحابي کالنجوم، صحابه کرام زما دا پشان د ستورو دي، بأيهم اقتدیتم اهتدیتم، چې چا پسې روان شي بالکل دقه لار ټیک ته جنت، لار د جنت ته به رسي. او د ستورو کار څه دی؟ وبالنجم هم یهتدون، الله فرمایي په ستورو سره خلک لار مومي. نو گویا کې صحابه کرام او بیا د صحابه کرامو نه پس چې دي
چې د هغې په نقش قدم کم علما روان دي نو دقه علما چې کم دی بیا د ځمکې ستوري دي، بیا هغې لمن راټینګه کړې ده. اوس دې کې د هر چا عمل او طریقه چې د قرآن او د حدیث او د صحابه کرامو د زندګۍ نه بدله وه، نو که هغه هر څونه ځان ته بزرګ وي او ځان ته پویه وي او نیک وي، قرآن وي اسلام وي دغه نه زبرګ دی او نه نیک دی، چې د هغه زندگی د قرآن نه خلاف ده، د قرآن د اصولو نه خلاف ده، د حدیث او د سنتو نه خلاف ده، د صحابه او د زندګۍ نه خلاف ده. که دا هر څونه ځان ته بزرګ وي، تاسو وګورئ دا بعضې مخکې یو ځای کې زه ناست وم، نو د عیسایانو یو جنازه را روانه وه، د عیسایانو غالبا عیسایانو، نو مخکې ته چې کوم دی د هغې هغه مشر هغې ورته پادري وایي، هر څوک چې هر څه چې شی ورته وایي، نو هغه ته مخکې روانو، ډېر زیات داسې ډېر چوغه موغه او ډېر سپینې جامې او ډېر بزرګۍ شکل کې روانو، او هغه خپل کتاب ورسره هغه لسته او روانو ته مخکې. نو ما وی مرګرو ته مې دا هغه هندو ستړی خدای ناراضه، نو مې دا هغه ښکاره مثال لیکه چې ځان څونه کړی څونه دغه او بس دننه پکې اسم نشته، خبر چونګه چې مرده به ایمان هغه خبره ده. نو الله نن مونږ ته معیار حق بیان کړ چې ستاسو معیار حق څه دی، هغه دغه دی. بیا په دې دین په دې رسولو کې د دین په اشاعت کې به ډېر تکلیفونه تا ته در رسي، او د هغې نه خو تاریخ ډک دی چې چا په صحیح معنو کې د دین کار کړی دی او کوي، ډېر مشکلات، ډېر تکالیف. یقین وکړه زه کله د دې دیوبند علماو تاریخ بعضې وخت کې د تفسیر کې مخې له راشي زه وګورم، دا اړه مې درد وکړي چې دې کم تکلیفونه په دې جیلونو کې او انګریزانو دې ته کم تکلیفونه ورکول، څونه مصیبتونه ورکول، لیکن هغه دې هر څه د هغې که دغه تکلیفونه دې نو برداشت کړي نو نن به چې کم دی دا حال نو، نن به دا حفاظت د دین بنو، الله د دین چې کم دی حفاظت اغشته. نو الله فرمایي که ستا مخالفت څوک کوي په حق خبره کې، هېڅ پروا مه کوه، ستا دپاره زه کافي یم، ستا دپاره زه کافي یم. بیا اخري آیات کې د یو خبرې د یهودو کې یو رسم چې یو سړی به یهودي کېده که نه، نو هغه به داسې کار به وکړو چې اوبو کې به رنګ واچو، اوبه به یې رنګدارې کړی، نو هغه به په هغې باندې ولامبو هغه سړی، نو بس دی اوس سوچه یهودي شو. نو بیا د هغې نه پس دغه چل عیسایانو هم لاندې که، نو هغې کره به چې ماشوم پیدا شو نو اوبه به یې زیړې کړې، زیړ رنګ، نو هغې کې به هغه ماشوم ولامبو په هغه اوبو باندې، بس وي دا اوس سوچه عیسائی شو. الله فرمایي چې دغه خبرې پرېږدی، د الله رنګ په ځان غالب کې، د الله رنګ په ځان غالب کې، د الله د وحدانیت رنګ په ځان غالب کې، د نبی علیہ السلام د رسالت رنګ په ځان غالب کې، د هغې د تابعدارۍ رنګ په ځان غالب کې. په دغه باندې نه کېږي چې انسان د چې کوم دی شکل د یو شان جوړ کړي او دننه چې کوم دی پروګرام بیا بل شاني نه، دا نه یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. ته په مختلف څوک په قام باندې چې کوم دی نسب باندې، حسب باندې، په پاټۍ باندې، په څه باندې فخر په مسلمانۍ وکړه، په دې اعمالو که چې کومو اعمالو باندې او کومه زندګۍ باندې تا ته ترقي میلاویږي او ته پې مخکې ځې دغه باندې فخر وکړه. هغه چې کوم دی بس هسې یو اضافي غونته کار دی، د هغې حقیقت چې کوم دی هغه 2 نمبر دی، او دنیا مادیات هغه زمونږ په ذهن کې چې کوم دی 1 نمبر لومبی پریفرنس او ترجیح مونږ چې کوم دی د دنیا کار ته ورکوو چې دا رانه خراب نشي او دا نقصان نشي. نور چې لږ د دین اړه کې تړپ وي نو بیا ورسره مونځ او دسم کوو، خو دا داسې لږ اضافي غونته هغه سایډ بزنس چې ورته وایي، دا هغه اضافي غونته سیز چې کوم دی مونږ ګڼو. کله چې مونږ دې ته لومبی ترجیح ورکړه، الله پاک په بیا دنیا چې کوم دی زمونږ خپله راولي. ترجمه ده فَإِنْ آمَنُوا پس کچر دی ایمان راوڑ بمثل ما پشان د هغه ایمان آمنتم چې تاسو ایمان راوړ دی به په دی نبی علیہ السلام باندې، فقد اهتدوا ندیب په هدایت باندې صحیح روان شي دیب. نو دی آمنتم به کې اکثر علما او مفسرین صاحبان فرمایي
چې دې نه مراد چې کوم دی ځکه چې اوس به خلک کم ځای ګرځي چې بھائی خدای پاک د چا ایمان معیار ګرځولی دی، د چا ایمان ته ویلی دی چې ستاسو په شان ایمان یې راوړه. دا خو به هر څوک دعوه کوي چې زما ایمان ډیر خالص دی. نو مفسرین فرمایي چې په مخ د ځمکه د صحابو نه خالص ایمان د چا نه و، په مخ د ځمکه د هغې نه چې کوم دی اوچت مقام د چا نه و، په مخ د ځمکه د هغې د نبي علیه السلام چې څومره هغوی کلک تابعدارو نو دونه بل څوک نو به دونه به څوک پیدا شي داسې. نو گویا کې د دې آیات نه د اکثر مفسرینو په اتفاق سره مطلب دا دی چې د دې نه د صحابه کرامو ایمان مراد دی، د هغې زندگی مراد دی چې دقس ایمان راوړی څنګه چې دې صحابه راوړی. فقد اهتدوا، نو دی به بس په سمه لار روان شي، هدایت به عمومي. وان تولوا، او که چرته دی مخ وګرځو ځان یې بې پروا که، فانما خبره دا د بله نه ده، هم دی چې دی فی شقاق، دی په مخالفت کې پراته دي، دا اسې په مخالفت کې پراته دي، هغه د بغض او د حسد مخالفت دی، دا نه چې دی ته حقیقت پته نشته. او چې کوم ویښ اوده سړی پاسول آسان دي، چې بنده ودي نو یو ځل اواز ورکړه دوه پابسي، خو چې ویښ سړی ځان نو دکي د هغه پاسول بیا ډېر ګراني، د هغه پاسول ډېر ګراني. نو دی ځان چې دی ځان ویښ ځان یې اوده کړی دی، یعنی حقیقت ورته ښه پته ده او قصدنه بدن ځان. فسیکفیکهم الله، نو الله فرمایي نبی علیہ السلام ته گویا کې یو تسلی ورکوي چې تا ته به تکالیف دی کې رسېدې، ظالمانو د لاسه به تا ته ډېر مصیبتونه تکلیفونه، خو ستا دپاره الله کافي دی، ستا دپاره ستا د طرف نه دی ته الله کافي دی، الله به ستا تپوس کوي او الله به ستا جواب کوي. وهو السمیع العلیم، او هغه ذات ډېر اورېدونکی دی او عالم دی. مفسر پکې یو عجیبه خبره دی آیات سره ذکر کړې ده، دردناکه خبره ذکر کړې ده چې هر کله عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې هغه ظالمان رالو، عثمان رضی الله تعالی عنہ یې شهید کو، د هغه د شهادت لپاره راله، او د هر طرف نه چې کوم دی لومبني گزارې چې په حضرت عثمان صاحب باندې وکړو نو په لاس ولګېده، په لاس ولګېده، نو د هغه لاسو نه یې وینې دارې ووالې، نو چې دارې ووالې وی هغه وینې هغه داره راله او په دې سیکفیکهم الله وی دې ځای باندې پرېوته. او دغه ځای کې وي دغه ټایم کې هغه ته قرآن کولو وه او تلاوت د قرآن یې کو، تلاوت د قرآن یې کو، نو وی دغه په دغه ځای باندې چې کوم دی هغه، نو گویا کې الله رب العزت ورته هغه گویا کې روحانی ته ورته دې خبرې اعلان فرمایي چې بس ټیک شو، تا سره خو دې ظلم وکړو خو ستا دپاره زه کافي یم، ستا تپوس به زه د دې نه کوم. او عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې په اسلام کې دا لومړنی لاس دی. دغه ټایم کې حضرت عثمان صاحب فرمایل چې په اسلام کې دا لومړنی لاس دی چې په ناحقه طریقې سره کټ شو، ناحقه طریقې سره، زه مجرم نه یم او زما لاس کټ شو او درېد. او بیا د مفسرینو لیکلي دي چې چا هغې سره دا زیاتي وکړو، کومو کسانو چې کوم دی حضرت عثمان صاحب شهید که وی هغې کې یو قسم په ښه مرګ باندې مړ نه شو، ډېر په د ذلت په مرګ باندې چې کوم دی هغې مړه شو، ځکه چې ظلم یې ورسره وکړه. نو فسیکفیکهم الله، پس کافي دی ستا د طرف نه هغې ته الله، وهو السمیع العلیم، هغه ذات اورېدونکی دی او عالم دی. صبغة الله، د الله رنگ اختیار کړه، د الله رنگ اختیار کړه. اوس یو خبره کومه، د الله دا رنگ ما ته یو کس خبره کوله وی په مدینه منوره کې مې یو کس سره ملاقات وشو، وی داسې نورم کسان ورله ډېر په ادب ورتلو، ملاقات یې ورسره کو. ما تپوس وکړه چې دا څوک دی دا صاحب؟ وی چې دا د حضرت بلال صاحب رضی الله تعالی عنہ نوسی دی، د هغې نوسو کې راځي، د هغې نوسی دی. نو هغه کس ما ته وی مولانا صاحب قسم درته خورم چې هغې لکه رنګ مبارک د هغه م تور دا چې زما ورسره ملاقات وشو، دې کس راته وي، خو د هغه په هغه رنګ کې چې کم کشش او کم خوږوالی او کم اثراتو، نو ما وی چې یا پاکه ربه ما خو ښکلی انسان لیدلی دی خو ما دومره د هغه په مخ کې کشش نه دی لیدلی لکه دا هغه د الله هغه رنګ، دا هغه د الله رنګ. تاسو دې بزرګانو ته وګورئ که نه اولیاو ته وګورئ، ضروري دا نه دی چې د سپیني، دا خو د موسمي حالاتو په وجه سره، د آب و هوا په وجه سره، د خوراک په وجه سره، د چا رنګ سپین، د چا تور، د چا غنم رنګ، دغه خو څه خبره نه ده،
دغه خوړو څه خبره نه. نو اصل رنگ چې دی کني تاسو د انګريزانو ته وګوره، یقین وکړه چې وګوره به خراب شي، حالانکه د هغې غده داسې سپین دي چې د لټې نه سیوا، خو چې کوم انسان کې د ایمان رڼا موجودي د هغه په نظر به دغه انسان ډېر مردار راځي، ډېر زیات به چې کوم دی په نظر به بدلېږي. نو دا د ذکر اذکار د عباداتو یو خپل رنگ دی، یو خپل برکات دي چې هغه الله پاک چې کوم دی انسان ته ورکوي. نو الله فرمایي چې دام څه کار جوړ کړی دی چې تاسو په رنګونو کې خلک ډوب کې، نو دا یهودي شو، دا به عیسائی شي. صبغة الله، د الله رنگ اختیار کړه. ومن احسن، او څوک ته ډېر زیات خشته، من الله د الله نه، بلکې نشته صبغه په رنگ کې، د الله د رنگ نه به کم رنگ خشته، د الله د دین نه به کم دین خشته. ونحن له عابدون، او موږ دې الله لره عبادت کوونکي. قل فرمایته حبیبا اتحاجوننا، آیا تاسو جګړه کوئ زموږ سره فی الله د الله په حق کې، د الله په وحدانیت کې، وهو ربنا، هغه ذات رب زمونږ دی، وربکم، او رب ستاسو دی. لکه حاجی صاحب وایي کنه، وی ما ستا د عشق په جرم وجني دا غوغا چې دنن سر کړه راپورته په دیوال دا تماشا چې دنن. چې حاجي صاحب محمد امین رحمت الله علیه باندې د پانسي حکم وکړو، پانسي ګاډ ته ورسونه، وی جرم مې نه دی کړی، جرم مې څه دی چې د دې په نظر کې جرم دی چې پسینه کې مې ستا عشق دی، پسینه کې مې ستا محبت دی، دغه مې جرم دی، او د دې په نظر کې دغه جرم دی. نو الله فرمایي چې دې ته ووایه چې ای بدبختو، تاسو د الله په وحدانیت کې ما سره جګړې کوئ، د الله په منلو کې ما سره جګړې کوئ. وهو ربنا وربکم، هغه ذات رب زمونږ دی او رب ستاسو دی. ولنا اعمالنا، زمونږ دپاره عملونه زمونږ دي، هغې به دې ته وي تاسو بې لاره. نبي علیه السلام ته الله ورته ووایه چې زمونږ عمل مونږ سره دی. ولکم اعمالکم، او ستاسو دپاره اعمال ستاسو دي. نو بس پته به ولګي الله چې له مخې له ورشي، نو بس پته به ولګي چې د چا عمل صحیح دی. خو یو خبره ده چې الله فرمایي چې زه ته اعلان کوم، ونحن له مخلصون، مونږ دې الله لره انتهایی خالص کوونکي یو د خپل دین، مونږ تاسو د خپل دین خالص کوونکي. د بزرګانو فرمایي چې دا اخلاص یو داسې ناشنا او مبارک عمل دی چې وی دا نه فرشتې پیژني او نه شیطان ته پته لګي. دا دومره پټ عمل دی دا اخلاص، چې ستا په زړه کې اخلاص وي، د الله رضایه، د هغې وي نه فرشتو ته پته لګي نه شیطان ته پته لګي چې ګنې شیطان د هغه د خراب کړي. شیطان به د له وسوسې درجې یا مختلف هغه وسوسې به ستا په د اخلاص او په سوچ باندې کیدی شي چې اثرانداز کیږي. خو قرآن فرمایي، قرآن عظیم الشان فرمایي چې کوم مخلص خلق دی، نو شیطان ته وایي چې ستا گیم په هغه باندې نه چلیږي، ستا کار په هغه باندې نه چلیږي، ستا بړوچ وي او هغه به لګوي چې کوم دی زما ده دغه دپاره په اخلاص به لګوي. نو اصل شی نو مصنف رحمت الله مفسر رحمت الله علیه فرمایي وی الله دې دغسې اخلاص زمونږ نصیب کړي، دغسې اخلاص چې بلکل اړو چې کوم دی پته نه لګي چې څنګه د دې انسان زړه کې څه دي. بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن. فإن آمنوا، پس کچری ایمان روړ دی، بمثل ما پشان د هغه ایمان آمنتم چې ایمان روړ دی تاسو به په دې نبی علیہ السلام په دې قرآن باندې، فقد اهتدوا، نو دی په هدایت باندې شو. وان تولوا، کچری دی مخ واړو، فانما خبر دا د برندا هم فی شقاق، دی په مخالفت کې دی. فسيكفيكهم الله، پس کافی دی ستا د طرف ندوی ته الله. وهو السمیع العلیم، اغذات اوریدون کے دی عالم دی. صبغت اللہ، رنگ دا اللہ اختیار کے. ومن احسن، سوکت دیر زیاد خشتا، من اللہ دا اللہ نا صبغہ پرنگ کے بلکہ نشتا. ونحن له عابدون، اومنگ دی اللہ لرا عبادت گزاریو. قل فرمایتے حبیبا اتحاجوننا، آیا تاسو جگڑے کوئے زمنگا سرا فی اللہ دا اللہ پا بارکے. وهو ربنا، حالان کہ هاغه ذات رب زمونږ دی، وربکم، رب ستاسو دی. ولنا اعمالنا، زمونږ د پاره اعمال زمونږ دی، بدله د اعمالو زمونږ ده. ولکم اعمالکم، ستاسو د پاره بدله د اعمالو ستاسو ده. ونحن له مخلصون، مونږ دی الله لره خالص کوونکي یو د خپلو اعمالو د دین. صدق الله العظیم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم آمين الحمد لله اللهم ارحمنا وارحم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج قلوبنا وقلوب المسلمين اللهم واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دعاओं के वकील से محترم کور والو ته دعا وکړي چې الله یې مغفرت نصیب کړي الله ته مغفرت نصیب کړي ډېر زیاتې زمونږ د طالبانو زمونږ د علماو خدمت ډېر زیات کړو الله دغه خدمت قبول وګرځوه رب کریم درجات بلند کړه احسان ورسره وکړه زرشاد جی صاحب خدای پاک دا څومره چې عبادت کړي دي دونه کړاو یې وکړو تکلیف تاوان یې وکړو خدای د دې ول په دواړه جانه باندې اجر ورکړه هغه ټول دعاګانې قبول وګرځوه ټول عبادت قبول وګرځوه د انور شیری صاحب دوی ته وغم کې دي چې زما په خل شوم نن راغلی الله دې دغه عبادت او کړهونه ټول قبول وګرځي الله دې مونږ ټول ته چې کوم دي غیبی اسباب برابر کړي بار بار د حرمین شریفین زنانو ته نارینو ته ټول ته دې الله برابر کړي والله رب العزت مونږ د ډېر ادب سره بار بار بوت دي کی بیمارانو ته دعا وکړي چې الله سونه بیماران دي ټول ته نیک مل لپاره صحت ورکړي زمون کور کې سي بیماری د دعا وته وکړي چې الله ولا صحت ورکړي الله یې نیک مل لپاره صحت ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمته جزاكم الله خير